صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال: أسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول له: أسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيه. درنو او قدرمنو دوستانو، دا رنز ځینې کسان ځینې شکایت کی موږ ته شکایتونه را رسیدلي دي چې دستونه یې نه درېږي، دستونه ورته ورځي. ډېره وخت راسي د دې مشکل سره مخامخ وي، ډاکټرانو ته تللي دي، روغتونونو ته تللي دي، علاجونه یې کړي دي، پیسې یې لګولي دي، څه ګټه یې نه ده ورته کړې. دا یو ډېر غټ مشکل دی. نن هم دا یو شکایت راغلی و. وخت مې په دې هکله باندې که چېرته یو څوک دا رنځ ولري، یو طبیعي علاج درته وښیم، انشاء الله تعالی زه په دې یقین لرم چې د دې سره به تاسې ښه کېږي. دغه حدیث ما ویایو، د دې حدیث ترجمه او معنا دا ده، ژباړه یې داسې ده: ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او ورته ویل چې د ما ورور د خېټې شکایت لري. په یو روایت کې داسې راغلي دي چې ورته ویل چې د ما د ورور خېټه چالو ده، بهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: عسل ور وچکه. هغه سړی لاړ، عسل یې ور وچکل، بیرته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، عسل مې ور وچکل خو هېڅ ګټه یې ورته ونه کړه. یو داسې روایت هم راغلی چې ورته وویل چې نور یې هم خېټه پسې وبهېدل، خو سړی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورته وویل چې ورڅه نور عسل وچکل. ولاړ، بیا یې ور وچکل، بیا راغی، بیا یې شکایت. دو واری که درې واری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ولاړ سه عسل ووچکه. په درېیم یا په څلورم وار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د الله تعالی او د هغه رسول رښتیا یایي د تا د ورور خېټه د رزغنه ده، ولاړ سه بیا یې ووچکه. په څلورم وار یا پنځم وار باندې چې عسل ووچکل، سړی جوړ شو. د دې لپاره یو طبیعي علاج چې ان شاء الله تعالی زه په دې عقیده یم که څوک یو دا رنځ لري هغه ورسره ښه کېږي ان شاء الله تعالی. هغه دا ده چې انار د له پوست سره که چېرته واړه انار یې 2 دانې او که غټ انار یې 1 دانه، دا د له پوست سره میده میده کاټ کړي، جوسر ماشین ته دې واچوي، یخې اوبه دې ورسره توکي، په دومره اندازه باندې 1 ګیلاس شربت ځینې جوړ شي. په جوسر کې دې ښه میده کړي، بیا دې چاڼ کړي، په چمچ دې کېکاږي چې ټولې اوبه یې ووځي، 1 چمچ د عسل پکې ګډ کړي او دا د سهار له مالج کړي. ښه به دا وي چې تاسو خوایې وچکي، ځکه چې هره دوا تاسو خېټه باندې ښه اثر کوي. دا د یو سهار وچکي، یو د غرمې تر ډوډۍ مخکې جوړوي چښي دي، او یو د ماخوستن جوړوي 1 ساعت تر ډوډۍ مخکې. یو دانه غټ انار یا 2 دانې واړه انار بل پوست سره میده میده کاټ کی، په جوسر ماشین کې به واچوي، یخې اوبه به ورسره ګډې کی، 1 چمچ به عسل پکې ګډ کی، دا به 1 ګیلاس سهار جوړوي چې ښه به یې تاسو خوا باندې 1 غرمه 1 ماښام. تر هغه وخت پورې به په دې باندې دوام کوي تر څو پورې چې د خېټې تکلیف مکمل ختمي. اسهال چې اسهال یې بشپړ ودرېږي، بیا دې هم په هغې علاوه یو 2-3 ورځې یا 4 ورځې یا 5 ورځې اضافه وکړئ چې بالکل دا مشکل ختم شي ان شاء الله تعالی. سپوسی ویاستي انار له پوست سره دا به جوسر ماشین ته اچي، او که چېرته یو څوک جوسر ماشین نه لري، غریبان یې په لرې پروتو سیمو کې برق نه وي، بجلي نه وي، نو هغه دې انار له پوست سره خوري، انار دې له پوستکي سره خوري، ښه دې په خوله کې زوي، چې ښه یې میده کې ښه یې وزوي، تېروي دي. 1 غټ انار سهار، 1 غرمه، 1 ماخوستن تر ډوډۍ مخکې، او یا 2 واړه انار سهار، 2 غرمه او 2 ماښام.
صفا به پریمنځي پاک به پریمنځي بیا به خوري له پوست سره که یو جسر ماشین ته اچوي هم اول د پاک صفا پریمنځي بیا د میده میده کاټ کی او په جسر ماشین کې دی واچوي الله تعالی هم کامل صحت نصیب کړه په دعاګانو کې یاد ساتي زه تاسو مخلص او خواخوږی مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم زما د واتس اپ شمیره تاسو هم در سره وساتي دوستانو ته هم ورکړي زما د واتس اپ شمیره ده 03009 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى